د یوې بلې پاکستاني ټیک ټاکرې خراب او فحشا ویډیو وګورئ. که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او په اصل حقیقت پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو د دې ویډیو د شیر کول نه مخکې غواړم د ویډیو په اړه له تاسو سره څو خبرې شریک کړم. دوستانو موږ نه پوهیږو چې زموږ په معاشره کې به تر کومه دغه بې حیایي او بې شرمي روانه وي چې زموږ د معاشرې مسلمان نجونې په ټیک ټاک او نور سوشل نیټورک باندې د فالوورزو حاصلولو په خاطر د خپل د بدن نمایش او نوره بې حیایي او بې شرمي کوي. د نامحرمو خلکو سره ګرځېدل او بیا وروسته له هغوی سره په ټیک ټاک ویډیو جوړول. آیا د دغو نجونو ورونه او یا هم پلرونه نشته؟ او کوي نو د دوی ضمیرونه ولې مړه دي او ولې خپلې خویندې او د کور ناموس له دې فحشا څخه نه منې کوي؟ د دوی د کورنۍ له مسؤل غړو څخه مو دا خواست دی او خپلې تورسرې له دغه فحشا څخه منې کړئ. کنې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ. دوستانو تاسو په سکرین باندې د دغه ټیک ټاکر نجلۍ حرکات لیدلی شئ. آیا دغه نجلۍ د خپل جسم نمایش نه کوي؟ دوستانو په دې ویډیو کې ډېره زیاته بې حیایي او بې شرمي کوي. خو د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ دلته تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. د دغو ټولو ټیک ټاکرو والدینو څخه مو همدا خواست دی چې د خدای لپاره دا کومه غټه عهده یا غټ کار نه دی. دا په اصل کې بې شرمي، فحشا او حتی جسم فروشي ده. نو د خدای په خاطر خپل اولادونه د دغه ټیک ټاک وایرس څخه لرې وساتئ. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په ډیر معذرت سره باید ووایو چې موږ دغه ویډیو دلته تاسو ته نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.